أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د یهودو متعلق یو خبر ورکړي د نصارا او د مشرکینو چې دوی به په تو باندې څه اعتراضونه کوي او اعتراضونه به د څه وجې کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په مکه معظمه کې و نو 13 سال یې بیت الله شریف ته په داسې انداز و المنس کو چې د حجر اسود او رکن یمانی په دغه طرف کې به ودرېده نو مخ په بیت الله شریف ته هم او په دغه طرف باندې علیه السلام ته بیت المقدس هم یا بیت المقدس دا هم پروت و او د مسلمانو دغه قبله د دوی قبله غلي دي. مختلف انبیاء کرام الله پاک په مختلف اوقاتو کې ارلجلی دي. د ځنې انبیاء کرامو قبله دا بیت المقدس وا او د ځنو انبیاء کرامو قبله دا بیت الله وا. قبله څه شي ته چې کوم طرف ته مخ اړوي دغه ته قبله وي شي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بو چې کله مخ دغه زوی کې قبله خانه کعبه طرف ته ودرېده نو مخ په دویړې طرفونه ته روغه. خدا د المنز د فرضیت نه مخ کې د نبوت په لیلة المعراج کې یعنی یا یو د نبوت لسم یا لسم کول کې بیا چې کله د معراج سفر د نبی علیه السلام وشو 15 منځونه بیا فرض شوي دي. نو چې کله نبی علیه السلام د 13 سال نه بعد هجرت وشو مدینه منورې ته وروړو دلته کې ته الله پاک مستقلا حکم روغو چې تبو المنز بیت المقدس طرف ته کوي. بیت المقدس طرف ته المنز شروع شو 16 یا 17 میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته المنز کړه ده. خو په دغه دوران کې د یهودو او د نصاراو هم څه اعتراضونه وو د مشرکینو هم اعتراضونه وو. د یهود او د نصاراو اعتراض داو چې دا خو عجیبه پیغمبر ده دین یې د موږ نه جدا ده او قبله یې د موږ ول اختیار کړی دو. او د مشرکین اعتراض داو چې یو طرف ته خدا پیغمبر دعوا دا کوي چې زه په ملت ابراهیمی باندې یم د ملت ابراهیمی دعوا کوونکی ده او المسای هم د ابراهیم علیه السلام ده او بل طرف ته قبله د ابراهیم علیه السلام ولا نه مني. دا د دوی اعتراض و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارزو داو چې د قبله دا د امو بیت الله شریف شي او دی وجنه بار بار د اسمون طرف ته نبی علیہ السلام قد نرى تقلب وجهك في السماء الله ورسته ته ذکر کوي چې مشتډیر د سړي دله چې مخ په اسمون طرف ته چې کدی شي چې وخت روشي او الله پاک مت د قبله بدلول حکم وکي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارزو دغه چې مت د قبله د بدلول حکم الله وکي چې بیت الله اختیار کا. او دویمه وجه د دې چې د دغه مشرکینو او د دغه يهود او د نصارا اعتراضونه ختم شي. بیا چې کله د قبله بدلولو حکم الله ته وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې یو قبیله دو بنو سلمہ یو انصاری صحابي د هغه سره ملمو د مشپشین المنز د مسجد ته لوړ دي جام ویلوړو دو 2 رکعتونه کړي دي. دریم رکعت ته چې علیه السلام چګېده دغه دوران کې جبرئیل امین روغو او حکم یې روړه چې ته خپله قبله بدله کا.
او بالکل داسې انداز کې و لکه دا هلته کې مسجد ذوالقبلتین چې کوم ده نو چا چې هغه لیدله کتلی بالکل سره الټا دي. نو بیت المقدس دا بالکل داسې ده لکه مو چې د مخ مشرق طرف ته اړوله ده. نو مخ د نبی علیه السلام مثلا بالکل داسې و، د هغې نه بعد حکم چې رغله د مخ یې بالکل داسې اړوله ده. دغه الله جل جلاله وکړل، نبی علیه السلام ارزو پوره شو. خو لیکن د مشرکینو د یهودو او د نصاراو اعتراضونه بیا هم بند نه شول. یهودو دا اعتراض وکړو چې دا خو عجیبه پیغمبر ده، عجیبه نبی ده، کله یو طرف ته مخ اړوي په لمونځ کې او کله بل طرف ته مخ اړوي، کله یوه قبله اختیار کړي او کله بله قبله اختیار کړي. او نصارا او یهودو دا وې چې د دغې پیغمبر د ایموږ سره فطري دشمني ده، عداوت کې ده، په هر څه شي کې دی د ایموږ نه اختلاف کوي. هغه یوه قبله د ایموږ سره سمه و، په هغې کې هم د ایموږ نه اختلاف وکړو. د انسان طبیعت دا ده، فطرت دا ده چې کله د چا سره اختلاف وي، دشمنی وي، زید یې وي سره، عناد یې وي سره، د هغه سره په هغه کې د یوې چارې کې هم اتفاق سره نشي تللی. په هر څه شي کې به دی په هغه اعتراض کوي. هغه یوه اتفاق کېږي چې یو کس دوه کسان وو، زوی و پلور و، نو په سفر باندې روان وو، نو زوی چې دا په خره باندې پلور یې په خره باندې سور ده او زوی په پښې وي سره روان ده. داسې په څه کسانو تېرېدل، په څه خلکو تېرېدل، نو خلکو اعتراض وکړو، وی ته کسه که نه دا څه بېغیرته ژڼکای ده چې بېغیرته پلور ده چې د ګل غوندې زوی په پښې روان کړی، دی په خره وي ته سور ده، سورلي کوي. نو چې دا په دې تېر شول، خپله یې سره ووایي چې یاره دغه ترتیب به بدل کړو، زوی په خره کښېناسته، پلور یې کوز شو، سره روان دي. نو چې کله لږ لږ نوره خلک وو، هغې وایي دا څه بېغیرته کس ته، کسه ژڼه وړ کړه دی چې دا په خره سور ده او پلور یې بوډا سړی ده، په پښې یې روان کړی ده. چې لږ خپله بیا سره لوړل، نو بیا ووایي چې یاره دغه طریقه بدله کړو، دواړه په سوره شو. نو دواړه په خره باندې کښېنستله. نو چې کله داسې لږ لوړل، بیا خلک ویلوړو، نو هغې ووایي چې دا کسه دا څومره ظالمون دي، داسې وړیکه کس کې خار ده او دواړه په خره باندې سوره دي. نو ووایي چې خلک مو په څه باندې هم پرېږدي نه، داسې به وکړو چې د دواړه به د خره نه ارکوز شو. نو دواړه د خره نه ارکوز شول، روان دي. خلکو ووایي چې دا کسه که نه څه کم عقل کسان دي، سورلي وي سره دو او دوی دواړه په پښې وي سره روان دي. نو دوی وایي چې په یوه کې هم پرې نه ږدولو، که یو کس په سوریږي بیا اعتراض، دوه کسان په سوریږي بیا اعتراض، چې تش په روان یو چې تش مو پرېښه بیا هم اعتراض، دا خار به وخلو. نو خار یې سره خوسته ده. نو په لیارې باندې چې کله ځي، هلته کې یو ځای کې داسې ویله ده، اوبه بهیږي. نو چې کله په اوبې باندې ورګډ شل، هغه خار چې دا پښې مشې وړینجولې، اوبې نه ډارېږي، نو ټول په هغه اوبې کې پرېوتل، سره مړه شول. نو به هر حال خبره دا مشرون یی چې تر څو پرې مړ نه د خلکو اعتراضونه دا به نه ختم کېږي. یهود او نصارا هم دغه رنګ دي چې په یو حال کې هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی پرېښ نه ده، چې کله خانه کعبې طرف ته مخ اړوي بیا په اعتراضونه دي، او چې کله بیت المقدس طرف ته مخ اړوي بیا هم ورباندې اعتراضونه دي. اصل اعتراض به په څه ختمېږي؟ بس ته دا وایي چې موته د الله جل جلاله حکم ده، د الله جل جلاله د حکم زه تابع یم، نه د مشرق جهت زه پابند یم، نه د مغرب جهت زه پابند یم. الله پاک که موږ ته د مشرق حکم کوي، موږ به مخ مشرق طرف ته اړوو، او که د مغرب حکم الله ارته کوي، نو مخ به موږ مغرب طرف ته اړوو. نو الله فرمایي سیقول السفهاء من الناس، زر ده چې وبهیي السفهاء جمع د سفیح دو، سفیح هغه بېوقوف معنی عام کېږي، خو چې د عقل سره د کمعقلۍ خبرې کوي، دغې ته سفیح یې بېوقوف. سیقول السفهاء زر ده چې وبهیي السفهاء بېوقوفون من الناس د خلقونه. خلقونه څوک مراد دي دغې کې؟ یهود، نصارا او مشرکین دي. څه بویي دوی؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي، ما ولاهم چې څه شي دوی اوړول، عن قبلتهم التي د قبلې د دوی هغې نه، کانو علیها چې دوی و په هغې باندې، یعنې یصلون الیها چې دوی المنځونه هغې طرف ته کول چې بیت المقدس و. قل پیغمبر ورته وایه لله المشرق والمغرب، چې دې پوره دی الله جل جلاله المشرق مشرق ده،
والمغرب مغرب دا الجهات كلها ټول جهاتونه چې کله ازداد ذکر شي نو هغې نه فایده د استیاب ورکوي ټول جهات د الله جل جلاله دي یعنی څه معنا اصل شی تعمیل د حکم د الله جل جلاله ده چې الله حکم کوم طرف ته وکړي بس د هغه پابند یو یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله جل جلاله هدایت کوي من یشاء چا دی چې خوښوي الی صراط مستقیم په طرف ته صراط مستقیم په طرف ته نیغې لارې او نیغه لار څه ده د الله جل جلاله حکم منل په یې باندې عمل کول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وكذلك او دغرنگي جعلناكم مشتسي وغرزولي أمة وسطا وكذلك جعلناكم او دارنگي تسي غرزولي يا أمة محمد اے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتا مشتو سے گرزولی ہوئے امتن وسطن دی اعتدال والا معتدل چې پاغی کی نه افراط وی او نه پاکی تفریط وی نه پاکی دیر انتہائی شدت وی او نه پاغی کشی انتہائی سستی وی دا سی امت مو گرزولی ہوئے لتکونو شہداء علی الناس دی پورا چی تسی شوئی شہداء گویائی کون کی حق بیانون کی علی الناس پو خلق باندے یوم القیامت قیامت پریز ویکون الرسول علیکم شہیدا او وی پیغمبر علیکم پتو سے باندے شہیدن گواہ نو دے شہداء جمع دے شہید دو دس کی یا مانا دے اے گواہ دو یا دے معلم دو اولا مانا چے دے اے گواہ ہو کچھ تو سے بو گواہی کون کیوئی پو خلق باندے او پیغمبر پتو سے گواہی کئی اے قیامت پریز نو دا سے صورت پوشی چې حدیثو کې درومي نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت پریز باندې به الله جل جلاله د نوح علیه السلام نه پوښتنه وکړي چې هل بلغت قومک تو قوم ته تو تبلیغ کړو نو نوح علیه السلام به ته وایي چې د الله یا الله بالکل مو ته تبلیغ کړو د تو پیغام مې ته رسولو قوم به انکار وکړي یا الله موږ ته خو هېڅ هم نه دی ویلي تمام زندگی په دوی صرف کړله 950 سال صرف تبلیغ یې کړو نو یا الله موږ ته خو څه خبره رسول یې نه دو نو نوح علیه السلام ته به الله وایي چې ای نوح ته ګویون پیدا کا البینة علی المدعی والیمین علی من انکره څوک چې دعوا کوي چې داسې دغې کړي دي نو دا به اوس په دې باندې ګویون پیش کوي او که د ده سره ګواه نه وي یمین علی من انکره چې څوک انکار کوي موږ ته تبلیغ نه ده کړه دا بیا قسم کوي نوح علیه السلام به وایي چې یا الله د امو ګواه آخري امت ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دا به د مو ګویي وکړي هغه راغوښتی شي تاسې د ده متعلق څه چې د نوح علیه السلام خپل قوم ته خبره رسولې وه او که نه وه هغه وایي چې یا الله بالکل نوح علیه السلام خپل قوم ته تبلیغ کړه او خبره یې د توی ته رسولې وه نو دغه قوم د نوح علیه السلام دا به په امت محمدی صلی الله علیه وسلم باندې جرخه وکړي یا الله دا موږ په باره کې ګویي څرنګه کوي جرحه کوی شي فریق مخالفه چې یا الله دا موږ باره کې ګویي کوي څرنګه دا خو د موږ نه په زرګونې کاله ورستې تیر شوي دي ارغلي دي موږ خو د دوی نه په زرګونې کاله مخکې تیر شوي تقریبا 6000 سال په هغې کې تیر شوي دي نو دا د موږ د پوره ګویي څرنګه کوي ګواه خو به یو شی لیدلی دا موږ ته څرنګه ګویي کوي په موږ باندې نو الله جل جلاله به امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دوی باندې ګویي څرنګه کوئ د نوح علیه السلام په حق کې ګویي څرنګه کوئ او دوی په خلاف ګویي څرنګه کوئ تو سره څه ثبوت ته په دې خبره نو جواب به الله پاک ته دا ورکړي چې یا الله موږ ته د تو کتاب ارغلاون د تو د حق پیغمبر په واسطه ارغلاون او د تو په کتاب کې دغه ارس ذکر دي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت رسوله او انتهایی ستړی کړی و ژړولی و تکلیفمن کړی و نو دا د تو په کتاب کې الله موجود دي او اتو کتاب یا الله موږ ته اتو پیغمبر رسولی و هغه اروړی نبی علیه السلام نه پوښتنه وشي د اتو امت دا صحیح نو نبی علیه السلام به چې بالکل یا الله زه د تو پیغمبر یو او دا د مو امت ته او کوم کتاب چې تو مو ته ارکړم په هغې کتاب کې دا موجود دي الله جل جلاله چې بالکل دغه امت دا رښتیا یي
لہٰذا د نوح علیه السلام خپل قوم ته خبر رسولې وه او دې هغه خبره نه وه منلې، لہٰذا دا جهنم ته و چې نوح علیه السلام بری شو. نو لتكونوا شهداء علی الناس، چې تاسو په خلکو باندې ګواهي کوونکي وئ، ویکون الرسول علیکم شهیدا، او پیغمبر دا په تاسو باندې ګواهي کوونکی. یا لتكونوا شهداء علی الناس، شهدا شهید په معنا د معلم سره، لتكونوا شهداء علی الناس، تاسو معلمین وئ خلکو ته بو د الله د دین پویا ورکوئ، د الله کتاب بو ورزده کوئ، او پیغمبر بو کتاب تاسو درزده کوي. نو د پیغمبر استاد څوک ته د جبریل امین په واسطه سره د الله پاک طرف نه براه راست ارغله کتاب ده. پیغمبر دا د صحابه کرام استادو، صحابه کرام دا د تابعین، او تابعین د دغه شاګردون اتبع تابعینو تر دې پورې په دغه واسطه سره تر موږ پورې دغه سلسله داسې رسېدلې ده. نو موږ د چا شاګردون یو او د موږ استوزون هغه د چا نبي علیه السلام ته د سلسله داسې ورسېږي. نو دغه معنا شوله. نو اوله معنا لتكونوا شهداء علی الناس، دې پورې تاسې ګواهي کوونکي به په خلکو باندې، ویکون الرسول علیکم شهیدا، او یو پیغمبر رسول محمد رسول الله په تاسې باندې شهیدن گواه. یا لتكونوا شهداء علی الناس، دې پورې تاسې بو شهداء علی الناس معلمین بو خلکو ته د دغه کتاب خلکو ته تعلیم ورکوي. ویکون الرسول علیکم شهیدا، او بو رسول تاسې ته شهیدن معلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. وما جعلنا مجنو غرزولا مجا مقرر کړی نو دا قبله هغه كنت عليها چې ته وې پاغه باندې، یعنی تو هغه طرف ته عبادت کو چې بیت المقدس وا، الا لنعلم مگر د دې پر لنعلم چې مجا ظاهر کو من يتبع الرسول چې څوک اتباع د پیغمبر کوي، ممن ينقلب على عقبيه، د هغه خلقنا ينقلبو چابو پس کیږي على عقبيه په خپلو پوندو باندې کفر ته. نو بیا ډېر داسې وشوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د بیت المقدس قبله بدله کړله، بیت الله شریف ته مخ کا، المنځونه هغې طرف ته شروع شول. نو وی دا خو عجیبه پیغمبر ده، دا یم داسې کوي د کافرو د مشرکینو د یهودو د نصارا د پروپیګنډې شکار شول، ارتداد ته پلوړل. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت وإن مخفف من المثقل، وإن كانت أو بشك سرا ودغ لكبيرة دغ قبلة تبديل أول دمخ بل طرف تاړوله ارچکا. وإن كانت لكبيرة أو بشك سرا دغ تحويل لقبلة لكبيرة سكيلة درنا ویلې ځکه چې ګوره یو عادت ته چې کله شروع شي نو بیا هغې نه سړی چې اړوي او بدلوي دا ډېر انتهایی مشکل وي. لکه اوس مثلا موږ په خلکو کې د ځنه عبادت یو رنګ اختیار کی، یو طریقه اختیار کی، خیر عمل وي، یو مخصوص رنګ اختیار کی، خو که به ته وي ته چې یاره په د بل طرف باندې هم جایز ده، هغې ته پرېږدلو ته به تیور نه وي. لکه مثلا دغه درېیمې، اوومې، څلوېښتمې. اوس درېیمې، اوومې، څلوېښتمې څه شي دي؟ خو دا هغه خیراتونه دي، خیرات ورته خیریات نه دي، او صدقه ده. صدقه په هر وخت ټیک تو که څه مسله پکې شته ده. خو که دا عقیده او صورت ورسره جوړ شي چې نه دغه مو خیریات د مو دغه دا په د درېیمه باندې صرف ثواب ده، په دویمه یا په څلورمه باندې ثواب نه ده. اوس دا چې دا بدعت ده، په عقیدې کې د پیتور رو، لہذا اوس په د درېیمه کول تو دپاره جایز نه دي، ځکه چې تو د دغې ریز سره د بلکل خاص دی کوي سره چې نه په دغې باندې جایز ده، او په دې نه علاوه دا موږ د ځینې ملګري چې د سختي پکې کوي دې وجې نه سختي کوي چې چونکې دوی دغې ته التزام یې ورباندې کړی ده چې خامخا په دغه درېیمه باندې ثواب به ته رسي، مردا ته په بله ریز نه رسي، او په اوومه یې رسي په بله ریز نه رسي، په څلوېښتمه باندې رسي په بله ریز نه رسېږي. نو که د چا د غرنګې عقیده یې د دغې موږ اختلاف سره کوو، دې ته موږ نه جایز وي چې بهی دغه عمل د جایز نه ده. اوس که چاته وایي چې یاره خو خیر د مړه ته یې په د څلورمه او که په دویمه که بیا دې ته تیور نه چې نه 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 یې چې طریقه دغه ارغل یې رواج دغه ارغله ده. به هر حال چې د چا دا عقیده نه وي، د چا دغه سوچ نه وي چې صرف په درېیمه باندې ثواب ده، دا سوچ د چا نشته، بیا په درېیمه جایز ده، موږ به جایز وي. خو که چا دغه سوچ وي نو بیا جایز نه ده، بیا نه درېیمه جایزه ده په دغې سوچ، او نه اوومه او نه څلوېښتمه. او که دا سوچ وي سره نه
بیا درېیمه جایزه ده، اوومه جایزه ده، څلوېښتمه جایزه ده. وان كانت لکبیرة او بشک سره دغه تحویل د قبله او لکبیرة درونه الا علی الذین هدى الله مگر په هغې خلکو باندې هدى الله چې الله پاک ته هدایت کړو. وما كان الله ليضيع ایمانکم او نو الله د الله جل جلاله ليضيع ایمانکم چې الله پاک ضایع کي ایمانکم. ایمان په معنی د صلات سره، صلاتکم د اتو سے المنزونه الی بیت المقدس. نو ځینې خلکو دغه توهم ویرغه، ګمان ویرغه، سوچ ویرغه چې یاره دغه خو قبله بیت الله شریف ته، خو موږ خو دومره المنزونه بیت المقدس طرف ته کړي، آیا دا به قبول شوي وي او قبول شوي به نه وي؟ داسې نه چې الله پاک په دغې باندې ثواب ورونه کړي دا مضایع شي. الله چې نه، خو مخکې د کول دی مو په حکم دی کول، اوس هم چې ته بیت الله طرف ته کوي دی مو په حکم باندې کوي، لہذا هغه اعمال دی هم الله ضایع کړي نه دي، دا اوس ته هم نه ضایع کېږي. وما كان الله لیضیع ایمانکم، نه د الله جل جلاله چې ضایع کړي ایمانکم صلاتکم المنزونه دي تاسې بیت المقدس طرف ته. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، بشک الله جل جلاله دا بالناس په خلکو باندې په مؤمنینو باندې لرؤوف شفقت کوونکا، رحیم ډېر مهربانه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.